د دې څخه علاوه هر هغه فساد او هر هغه ظلم چې په نړۍ کې یو ځای موجود و هغه دلته پر افغانانو باندې مسلط و. الله تعالی دوی ته توفیق ورکړ او الله تعالی د دې دپاره انتخاب کوي چې دغه چور و چپاول، فساد او فتنه او دغه کلی او حکومت دا ورک کړي او په مقابل کې په ټول افغانستان کې یو شرعي او اسلامي نظام حاکم کړي چې یو یې د افغانستان شمال او جنوب، شرق او غرب ټول سره یو کړه، بل یې د افغانستان پښتون او ازبک، تاجک او ترکمن، عرب او پشي او بلوچ ټول قومونه سره را یو ځای کړه او پر یوه سترخوان یې سره کښېنول.